د سترګو نه دې زار شمه خو زړه داسې راکاږي، د سترګو نه دې زار شمه خو زړه داسې راکاږي، احساس دې د مین سړي مازغه داسې راکاږي. قسم دی زړه مې وایي چې سحر او ماښام مرګ وې، قسم دی زړه مې وایي چې سحر او ماښام مرګ وې، هغه مې په خازو د سر ویښته داسې راکاږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، داود شاه درد یما پروګرام دی معیار. د معیار پروګرام دغه یو مقصد، دغه یوه هڅه، هغه شخصیتونه تاسو ته په دغه شیشه باندې وړاندې کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره نن ډېر ګران میلمه، زما ډېر خوږ ملګری، ډېر قدردان چې کوم په پښتو مین دی، د پښتو په شعر مین دی او په پښتنو مین دی، ډېر ښاغلی او ډېر محترم سید حساس صاحب میلمه دی. د دوی په ژوند باندې به خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر ښاغلیه په معیار پروګرام کې درته ستړي مه شي وایم. ډېره مننه درد صاحب، ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته په معیار پروګرام کې وخت راکړئ، سم راته راکړه او الله دې وکړي ستاسو دا پروګرام خپل مرام ته ورسوي، چې کوم مرام تاسو غواړئ الله دې هغه ته ورسوي تاسو. امین. ګرانه که خوښه مې وي د ژوند په اړه به درنه یو څو پوښتنې وکړم. تر دې دمه مختو ادب کې مو په کوم سیم زیات کار کړی دی؟ بس غزل مې خوښ دی او په غزل مې ډېر کار کړی دی او نظم هم خوښ دی، نظم مې دومره نه دی لیکلی. په دې میدان کې څوک استاد لرئ که نه؟ او یو استاد خو مې شته دی، استادان ډېر دي، خو ما چې پهله چا نه زده کړه کړې ده په خپل کلي کې، هغه سید توغان اتش صاحب دی، هغه نه مې زده کړه کړې ده. ګرانه د کتاب په اړه باندې مو څه خیال دی؟ مینوالو ته به م را روان وخت کې کتاب میلاو شي که نه؟ یاره فلحال هم داسې څه خیال ورته نشته دی او راتلونکي وخت کې به ګورو. صحیح. څه به راته ډالۍ کوئ په معیار پروګرام کې؟ بس یو څو شعرونه دي د غزل نه مخکې. دغه شعر داسې دی چې هغه هم ژوند کوي زما په اسرا، هغه هم ژوند کوي زما په اسرا، زه چې ژوندی یمه د چا په اسرا. مننه. هغه هم ژوند کوي زما په اسرا، زه چې ژوندی یمه د چا په اسرا. نن هم اشنا د اشنا خپې غوسوي، نن هم اشنا د اشنا خپې غوسوي، نن اشنا نشي د اشنا په اسرا. او پرون هم رزق خدای له خو ښه راکړو، پرون هم رزق خدای له خو ښه راکړو، نن یې راوتی یم بیا په اسرا. پرون هم رزق خدای له خو ښه راکړو، نن یې راوتی یم بیا په اسرا. مننه. او غزل څو شعرونه نور دي چې خیجي رانسا زندگی ګرانه ده، خیجي رانسا زندگی ګرانه ده او یاره بې له تا زندگی ګرانه ده. مننه. دلته په دې ښار تیاره قابضه ده، دلته په دې ښار تیاره قابضه ده، دلته د رڼا زندگی ګرانه ده. مننه. دلته په دې ښار تیاره قابضه ده، دلته د رڼا زندگی ګرانه ده. او وایې که دروغ نو بیا مزې کوه، او وایې که دروغ نو بیا مزې کوه، او وایې که رښتیا زندگی ګرانه ده. مننه. وایې که دروغ نو بیا مزې کوه، او وایې که رښتیا زندگی ګرانه ده. یا یم د بم ښکار او یا د بل وحشت، یا یم د بم ښکار او یا د بل وحشت، دې ښار کې زما زندگی ګرانه ده. مننه. یا یم د بم ښکار او یا د بل وحشت، دې ښار کې زما زندگی ګرانه ده. حق چې د پښتون غواړي حساسه څوک، حق چې د پښتون غواړي حساسه څوک، بیا د هغه چا زندگی ګرانه ده. مننه. بس دا یو څو شعرونه د غزل نور دي چې څوک د کار سړی دی هغه بیکار سړی دی، چې څوک د کار سړی دی هغه بیکار سړی دی، چې بې ګناه سړی دی نو ګنهګار سړی دی. چې څوک د کار سړی دی هغه بیکار سړی دی، چې بې ګناه سړی دی نو ګنهګار سړی دی. چې څوک په لار سړی دی هغه بېلار سړی دی. نن سپینې سپینې وایي نن ښه خمار سړی دی، نن سپینې سپینې وایي نن ښه خمار سړی دی. او هغه سړی دارا دی چې
چې څوک د دار سړی دی ډېر ښه دی دا شعر مننه. بیا ووایه. هغه سړی دارا دی. هغه سړی دارا دی چې څوک د دار سړی دی چې قافلې لوټ کوي هغه سالار سړی دی. دا شعر بیا ووایه. مننه. واه. چې قافلې لوټ کوي هغه سالار سړی دی او سر ته یې سل خطرې وي که څوک بیدار سړی دی. سر ته یې سل خطرې وي که څوک بیدار سړی دی او حساسه هېڅ هم نه دی چې د معیار سړی دی. حساسه هېڅ هم نه دی. حساسه هېڅ هم نه دی چې د معیار سړی دی. واه ګرانه ډېر ښه. که یو غزل مو راته بل ډالۍ کو نو ډېر خوند به وکړي. د غزل بل غزل څو شعرونه دي چې زما نه مني بیخي زړه زما نه مني بیخي زړه شو آخر رانه باغي زړه. واه. مننه. زما نه مني بیخي زړه شو آخر رانه باغي زړه او پراتک ستا په هوا شي پراتک ستا په هوا شي خو پتک ستا زما چوي زړه. شعر بیا ووایه. مننه. پراتک ستا په هوا شي خو پتک ستا زما چوي زړه. ناممکن زمانه غواړي ناممکن زمانه غواړي لیونی کړم لیونی زړه. مننه. ناممکن زمانه غواړي لیونی کړم لیونی زړه. دا د ښکلو کرامت دی دا د ښکلو کرامت دی چې په یو نظر دې وړي زړه. مننه. دا د ښکلو کرامت دی چې په یو نظر دې وړي زړه او عینې غوندې مې مات کړي عینې غوندې مې مات کړي یاره ستا دا بېروخي زړه. مننه. عینې غوندې مې مات کړي یاره ستا دا بېروخي زړه. انتظار لکه وینه دی انتظار لکه وینه دی په مزه مزه مې خوري زړه. دا شعر بیا ووایه. انتظار لکه وینه دی په مزه مزه مې خوري زړه او زه په مینه یا حساسه خپلوم د هر سړي زړه. ډېر ښه دی. واه حساس صاحب ډېر ښکلې. سید حساس صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې ماله مو دغه معیار پروګرام دپاره دغه 2 ساعته راکړه. ستاسو هم ډېره مننه کوم چې موږ هم د دې پروګرام جوګه وګرځولو او وخت هم راته ډېره مننه. ګرانو کتونکو تاسو سید حساس صاحب واورېده د هغوی نه مو د خوند او رنګ شعرونه واورېده. زموږ د معیار پروګرام دغه یو مقصد هغه ما چې څنګه په پروګرام په لومبي کې وویل هغه شخصیتونه تاسو ته مخاطب کول کم چې پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې نن تاسو ډېر محترم سید حساس صاحب واورېده. انشاءالله ډېر ژر به د یو نوي ملګري سره په یو نوي مرکه کې حاضرېږو. تر دې دمه وکې قربات داود شاه درد او کیمرمین ایاس فضل داودزي له اجازت چرته چې هم یې الله مو خاد لره آباد لره په مخه مو جولی